الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وأيضا قال الله تعالى وتبارك قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب القدر حضرات د ډیر لری علاقونا راغلو غیرتمندو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو عاشقانو د محبوب کریم خکلی امتیانو ملمنو او د خوشا علاقو سره تعلق لرونکو عوام او خواصو، نن ستاسو د وړاندې د الله رب العزت په فضل او امداد سره زما د ناچیز او گناهگار حقیر بنده یو بیان ته اراده ده چې هغه عنوان د هغې بیان د الله جل جلاله سره د مینې او محبت ورسره د هغې خلقو مرتبه او شان چې د چا د الله سره مینه و دنیا کې هغوی ته د دې مینې په مقابله کې څه میلاو شو د هغې خلقو ان شاء الله ستاسو د وړاندې لږه نشاندهي کوم. معززو زمونږ بیانات مخکی خاص د زنګلي د حدودو پورې وو، اوس بیاناتو د دنیا په مخ باندې زما د معززو مخلصینو ملګرو د هغوی په اخلاص سره نن د دنیا ګډ ګډ کې مسلمانان ستاسو د درود आवाज اوري، ټول وای الحمدلله. خوشخبری در تاوروم
مانا چیز تا ګورا او د زنګلینا بهر وتو تا ګورا جامعه محمدیه زنګلی نهر چې د کوهاټ روډ د پېښور نه 10 کیلومتر کې قریب، لیکن زمنګ بیانات بد دیزه نه تقریبا وماغي زه پورې رسیدل چې کمزې کې بمنګ بیان کولو. بیان دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو نو د دنیا والو سبازي ارمانوي اغویم غواړي چې بیان نه سفیده واخلي. شان سوالات اغوی کړي چې تا ته چې کوم موجوده مسلمانان ورونه ناستي نو اغوینا زمونږه یو تمنا ده او هغه دا چې موږ له دعا وغواړي. ایو ملګری ما ته وی چې مولوی صاحب مونږ کله کله دا ځان د پاره بے ادبي ګڼو چې تا ته ویو چې دا واقعا بیان کا. وی هغه سفرونه زمونږ چې د دنیا په ګټلو باندې سکون نه ملاوېدلو، په مال زیاتېدو سره سکون نه ملاوېدلو، استاد د بیان نه بعضې دوایان او نسخې موږ راواغستې او په هغې دوایانو سره موږ ته د زړه سکون ملو شو. نو دا بعضې واقعات چې موږ درته وایو دا موږ د بعضې خلقو نه اورېدلي، نو موږ ته پکې لږ اونده کې شک او شبهه وي. نو که تاسې دا مهرباني وکئ چې دا واقعا لږه صحیح بیان شي نو موږ به نورم خوند سره اورو، ځکه د دنیا په ګانو بجانو کې سکون میلاو نشو. زما د یو مؤمن مور زوی د مور خوب ما ته بیانولو. یو مؤمن ورور می د خپل مور خوب ما ته بیانولو چې زما مور دارزو تمناو چې کاش ما د مؤمنانو مور د امام الانبیاء لومبۍ بیبي په خوب کې لیدلې وای، حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. نو زما مور ویل چې ما واقعا پرونم بیان کړه، شاب خېلو کې مې بیانو التم دا واقعا بیان کړه. نو خوب وي ما ته الله پاک را نصیب کو. ما خوب کی تپوس کو چې اې د مؤمنانو مورې زما ډېر لوی ارزو او تمنا دا ده چې کوم یو عمل دی چې الله په ډېر خوشحالېږي، کوم یو عمل دی چې الله جل جلاله ور باندې ډېر خوشحالېږي. نو ما ته د حسنین و مبارکو نیا معظم و مطهره ما ته فرمایل چې الله رب العزت د خپل کتاب په تلاوت باندې ډېر خوشحالېږي. ټول وای الحمدلله او به راته مخ راواړو چې د دوه کونو سردار ته اشاره وکړه چې په دې شخص باندې درود شریف وې نو په دې الله رب العالمین ډیر خوشاليږي، په دې جنت واجبېږي. او بعضې کتابونو خدام لیکلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوانډیتوب هم حاصلېږي. نو عزیزانو دنیا ژوند لاړو روان دی، په منډه تیزۍ کې روان دی. بادشاهان راغلل او لاړل،
فقیران راغلل او لاړل. زما استانه وړاندې لویه سلسله د دې ځمکې په سر باندې آباد او ولاړل. خو چا د دنیا نه ځان سره د جنت ثابت ټکټ وړو، چا د دې دنیا نه ځان سره د جهنم ثابت ټکټ وړو. سودا دواړه روانه ده، درس کې روانه ده. څوک دې د الله سره داسې سودا کوي چې رب کائنات سره داسې مضبوطه د ایمان سودا وکي، نو ځان سره ټکټ والی د جنت. څوک داسې دي د دنیا کې د مکرو فریب او چل ول باندې په دوکو باندې لګېوي، مال حاصلې، جنت بیلی، اخرت بیلی، الله بیلی. زما یو مرګره ورور مې ما ته ویل را مولوی صاحب ډېر لوی تاوان راغی، و ډېر زیات تاوانی شو. ما ورته مال داسې چل دی چې څه تاوان دی وکړو. و یاره چې تقریبا کم از کم په دې یو کال کې ما د 22 लाख روپو تاوان وکړو. داسې لاندې پرېوتلم. ما ول د خدای بزرګه دا 22 लाख روپۍ چا درکړې وي؟ الله الله در نه واغستې. یو بل تاوان نه ځان بچ وساته چې هغه تاوان د ایمان دی. دا وایي خدای ایمان مې اوس بچ کا، پیسې خدای او سیز دې راشي واپس دي. الله دې تاسو ټولو دوستانو زمونږ ته په حلالو نیکو لارو باندې راولي، ځکه نیک مال دا په نیک ځای کې خرچ کیږي، بد مال په بد سیز باندې خرچ کیږي. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته حلال مال د خو ارادو سره نصیب کی، بد ارادو سره نه. خدای دې زمونږ سوچ پدې کې چې تعمیر د جمعات زما یو ورور عبدالرؤف حاج عبدالرؤف بن الحاج عبدالجلیل صاحب د دې شراټ علاقې د بار ملک اوسېږي، انتهایی مخلص دی. کله کله رابطه وکړي ما سره. الله جل جلاله دې په دې اراده باندې ورته جنتونه ورنصیب کړي تاسو ټولو ته. چا چې خالصه اراده وي. مونږ ته اوس ملګرو مونږ داخله شروع الحمدلله. پرون ابل ورځ زمونږه افتتاح وا د چهارشنبه پر ورځ باندې، بد ورځ باندې زمونږه افتتاح وا. تقریبا صد پاسا 200 طالبان دلته شاګردان واړه واړه ماشومان داخل شو. نو موږ لورونو سکال به پیس ناخلو، نور کال به موږ د مدرسې د طالب العلم نه داخله کې 1500 روپۍ اغستلې، یا 1000 روپۍ یا 2000 طالب لوم قتل نو هغه پیس په موږ ول دا ستاد را روان کال خرچه دا او دادی او دادی. سکال مو اعلانو کو چرونو د مدرسې داخلي پیس بنئ په مدرسه کې. زمونږ د مدرسې ناظم صاحب ته ما خبره کول مالدا سے چل دی چې زما یو خبر اورا چې د داخلي اعلانو شو کتاله د وزیر اعظم زوی راضی او تا ته د یو غریب نه غریب بچی راغی، ورځ د قیامت نستا غاړه بندي چې د وزیر اعظم سے بچی اخلي او د دې فقیر زوی نه اخلي. به مې ورته دا خبره وکړه چې ماشوم نه ماشوم راغی واخلا. دا مو وای چې دا وړو کې ماشوم دی، دا غټ سړی دی. مال چې څومره طالبان راتلل بس ړومبه حق د دې چې دا داخل شي. داخله مکمله شو. په مدرسه کې 1 روپۍ پند نشته، 1 روپۍ پند د مدرسې نشته. الله جل جلاله دی اوس د خپل طالبانو بندګانو ته چې ما د چا په ذات عقیده وا چې هغه الله جل جلاله دی په اوماغه ذات می عقیده او طالبان می داخل کړ. اوس ورته یا الله ته د خپل خزانو نه تنظیم برابر کا، زمای داخله ولو او انتظام رب استا په اختیار کې دی. کته ورته روټي ورکه الله اوس، کته ورته طعام برابرې،
کته ورته تنخواه د استاد برابرې، کته ورته مکان برابرې، رب زمانور اختیار کې هیڅ نشتا. سچ دی الله تا سره دی، ما دا ستا بندگان الله واپس ستا جولې له در وګرځول الله. اوس د دې طالبانو انتظام ته پخپل وکا، زما د لاسا، زما د تدبیر نه او زما د تجربه نه بهر خبره ده. په ایمانی وای 15 کسان په کور کې بچی لري، سات چې اوزی کور والا ته 100 روپۍ ورکي، په دې باندې وړو مغم انتظام وکا، ترکارې نه مروړه، غړو مړو چيو د پيو انتظام وکا، د سلورو 15 ماشومانو د پاره د 100 روپۍ داخله. جامع محمدیه زنګلی نهر کوهاټ روډ باندې واقع مدرسې ته سکم 300 تعداد کی طالبانو داخله وکړه. ګورم چې الله جل جلاله زمون څنګه انتظام کوي ان شاء الله. اٹک نه زمارور نن چيله را روان کړو د اٹک نه شاهد نبی صاحب د اٹک نه چيله راوستو چې دا طالبانو ته حلال کا. ما دنه سوچ کولم اولدا سے چل دے چې خدای درته وسخی چې طالب به مېش کې د چيلي غوخه نه لیدله، کور کې کېدې شي کال کې غریبانان طالبان د مونږ سره پرون ما اعلان وکړ بل ورځ مالک طالبانو سپینې کپڑے باغوندای، سپین لباس په اختیار وای. یو سلور مالکم در کې یتیمانی هغه ودرېګا، یو سلور ماشومان ودرېدل چې مونږ یتیمانو. نو ما ورته یو چا 15000 روپۍ راکړې وې 10000. نو ما ولدا والی او تاسو په ځان لا کپڑے سپینی والی دام د ګندلو پیسې شو دام دا غستو چې کوم هغه سرفرست اعلی او مالدا په دې طالبانو باندې خو بچین سپینی جامې به اغوندي، شنه جامې په ځای سپینو جامو سره راشي، خړو جامو په ځای باندې سپینو جامو سره راشي. دا د امام الانبیاء مدرسه ده او رحمت للعالمین سپین لباس ډیر خوخو اغوستوی هر قسمتو لباس خو سپین لباس سره بینه ډیر وا. نو ما ول سپین لباس سره راشي. غرض می دا درونو چې طالبانو سره زمونږ استاد څومره شاګردان چې اوس راغلي اکثر پکې د سلور د وو کالو اتو کالو شپږو کالو بیگا یو ماشوم باندې ما داسې لاس واچولو وړو کې بچنګیو. نو ما ورور ته خبره کوله، ما ته ورور مال ورور دا ګوره دوم د چا بچی دي، من بچی راواله خپل پکی سره څنګه کې واچو پکې ورته لګېدلې د دې وړو معصومانو. نو د شپې 12 بجې وی بره وختلو، بره چته طالبان ختلیو، نو زمو ختل مرګره را سره. تاسو په خدای باور وکئ چې په دې چت باندې الله باغوي باندې یو قسم هوا لګوله، په ایمانداري درته یم لاندې راخته شم سره هوا نه و او په دې طالبانو داسې هوا لګېدله هغه صادرونه دې نه اوچتول. په خدای مې دې قسم ما مرګر دې مالګوره د الله دې بندګانو ته الله خی او پښتانه وي یو دو چتاو یو چتو دو قسم هوا مالدا هغه یو چت ته وګوره دی خو هم زمون کور دی، دی خو زمون د عوام ورونو کورونه دي. الته قسم دې کوونه خو زیدله کپانه خو زیدله او دې طالبانو باندې الله پاک یو عجیب سکینه را نازله ولا. ما ول خدای ډیر شکر دی یا الله چې کوم قوم ځوانانو میندو خويندو په جامع محمدیه کې د یو کال نه راواله چاندي اولګولې نن په هغه باندې د طالبانو د علم او د درس او تدریس صادر خور شو، هغه چینه جاری شو. اوس پتینه ان شاء الله دنیا ګډ ګډ تا د قران او سنت رڼا رسیږي ان شاء الله. نو عزیزانو یو درخواست در تکم تاسو ته هم او چې څوک دا بیان اوري هغه ته هم چیرونو سودا هغه سودا پکار ده چې هغه د ریا نه پاکوي. ریا الله ته خو خانه ده، نو کار وکاو خلق ته به نه خو. اوس به ان شاء الله را روان کال د پاره یو کلک عزم کوي. تقریبا زمونږه د مدرسې استادان علما
دیکھے تقریباً 14 مدرسین حضرات دلتا استازان شو. 14 مدرسین د پارا تنخواہ دوی د پارا د دوی شاگردان څخه د پاسه 200 هغوی ته روټۍ، هغې د پاره د بجلی انتظام، هغې له د اوبو انتظام، هغې ته د درس او تدریس برابرولو انتظام. دا به څوک برابروي؟ ټول وایي څوک به برابروي؟ څوک؟ بس دغه الله نه به راته غواړئ چې خدای موږ او تاسو ټولو ته استقامت را نصیب کړي، چې چاته وندرېږو چې حاجي صاحب چاندې له ضرورت دی، طالبانو لنگر قرض آره دی. بس دا درخواست دی رونو، پلار مو مړ دی، مور مړه ده، نه مړه ده، نیکه مړ دی، ورور مړ دی، زوی مړ دی، او خپله موږ ته مرګ را روان دی. څه قسمه چې کور کې دی یو څیز خوښ کو هغه راوړه، په خپله باندې مدرسه کې وړه پخېږي، وړه ورته راوړه. مدرسه کې غوړي په ترکارۍ کې اچولی شي، غوړي ورته راوړه. مدرسه کې استاد د تنخواه ضرورت دی، بهادر او غیرتی مسلمانه راشه د میاشت په پیله تاریخ باندې ویا د یو استاد تنخواه مې منلې، د خدای په رضا باندې دا تنخواه والا او د استاد ته ورکا، په خپل لاس یې ورکا، هغه به دستخط د ناظم سے پلاس باندې وکړو، پیسې به د الله قبول کړي ان شاء الله. ما ته چا ویل مولوي صاحب ستاسو د مدرسې پند څومره دی؟ ما ورته وخندل، مال ډېر زیات دی. وایي بیا هم د مدرسې پند څومره دی؟ ما نه ډېر زیات دی. وایي بیا هم تقریبا. ما ویل داسې چل دی چې دا تپوس مه کوه چې پند څومره دی، دا خو ډېر بېکاره سوچ دی، پند من نه ساتو. دا راته ووایه چې مولوي صاحب د خدای په ذات بروسه څومره ده، د خدای په ذات مضبوطه بروسه وساته، تلقین د صبر او د استقامت راکا، پند باندې سکے. پند زمونږه الحمدلله د خدای په خزانو کې ډېر پندونه پراته دي ان شاء الله. هو الله دې زمونږ استاسي هر یو عمل کاغه د صدقې په شکل دی، کاغه د زکات ورکولو په شکل دی، کاغه د نفل په شکل دی، کاغه د یو طالب العلم سره، د یو استاد سره، د مدرسې د تعمیر په شکل دی. الله دې دا ټول د خپل رضا وګرځي. نو تاسو ټولو ته مې دا درخواست ورنو چې مدرسې د پاره به اوس ډېرې دعاګانې غواړئ. په دعاو ډېر لوی کار کیږي، پیسو باندې کار نه کیږي. پیسې خو داسې یو چیز دی چې راځي وځي به، په دعا چې کوم کار کیږي دا ډېر لرې اثر یې غورځېږي. او خدای دې موږ اوس ټولو اعمالو کې خپل رضا موږ ته را نصیب کی ان شاء الله. د جامعه محمدیه زنګلی نهر کوهاټ روډ د هغې مدرسې سبقونه د چهارشنبې په ورځ افتتاح وشوه او سبا به ان شاء الله درسونه شروع کیږي. ټول ته دا درخواست دی د کومو کلي والا ماشومان چې د هغوی داخلي شوي سبا ان شاء الله 2 بجو نه بعد خپل ماشومان هغه جمعه ته راولېږئ، هغه راولئ ان شاء الله چې کلاس د هغوی ولګېږي. بیا مونږ ګورو که چېرته مونږ سره طالبانو تعداد برابر د مسافرو طالبانو نو مونږ چې کوم استادان نیولي کېدی شي چې د سکول د ماشومانو دپاره مونږ د چوټیانو وخته پورې هغه ان شاء الله مونږ د سار نه هم انتظام برابر کو. بیا هم تاسو له درخواست دی چې د کلي کوم ماشومان سکول نه وای یا سکول ته نه ځي، ټیوشنې نشته، نو هغوی ان شاء الله 8 بجې و 9 بجې چې کوم دی بره هغه راولئ چې خپل کلاس هغوی ته استاد شروع کړي ان شاء الله. سکول چې کله شروع شو بیا به بچیان خپل سکول ته ځي ان شاء الله. که دا زمونږ باندې حق دی که ماشومان دي کلو کوڅو کې ګرځي د 1 بجې پورې ذهن بیا خراب شي، ایله به مرغوب پسې ګرځي، منډې را منډې به وایي، ګاډی به ووخي. نو دا زمونږ در سره دا 100 ورځې چې ستا سکولونه شروع شوي نه ان شاء الله فی سبیل الله درس د ماشومانو شروع شو ان شاء الله. خو خموده